نو اکثر هلکان ډېر پوښتنه کوي دا د برازیل ویزو په اړه چې برازیل ته موږ کوم ډول کولی شو چې برازیل ته موږ لاړ شو، کوم ډول ویزو ته موږ اپلای کولی شو. نو دغه ویزو ته څه رقم اپلای وکړو، نو څه رقم باید موږ دغه ویزې واخلو، کوم اسنادونه پکار دي، نو څو ډوله ویزو باندې موږ کولی شو چې برازیل ته موږ لاړ شو. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، مکمل معلومات زه تاسو سره شریکوم. نو برازیل ته د تلو دپاره ډېرې زیاتې لارې چارې دي، نو ډېر هغه اسانې لارې چارې هم شته دي چې تاسې کولی شئ د برازیل ویزه تاسې واخلئ او لاړ شئ تاسې برازیل ته. نو لومړی راځم تاسې برازیل اول خو دغه هیومانیټیرین ویزه چې کوم یو ده د بشردوستانه ویزه دا نور داسې شوه چې بیخي داسې کمپلیکیټډ غوندې شوه. نو مخکې خلکو ته دا لارې موجودې نه وي چې ولا دلته برازیل ته خلک راځي، بیا امریکا ته ځي، کاناډا ته ځي، دا دی هغه دی. خو په هر صورت برازیل په خپله ډېر ښایسته مملکت ده. نو تاسې کولی شئ چې په مختلفو طریقو باندې د دې ویزې واخلئ، تاسې هلته لاړ شئ، چکر ووهئ، خپل ساعت تاسې تیر کړئ. خو اني وي هر څوک چې هر څه پرپز دپاره هلته تلل غواړي هغه د همغې پورې ډیپینډ کوي، همغه شخص پورې. نو لومړی راځم دې ته چې د برازیل ته تاسې د بشردوستانه ویزې نه بغیر تاسې کولی شئ چې په ویزټ ویزه باندې تاسې برازیل ته لاړ شئ. ډېر په اسانه طریقه باندې تاسې کولی شئ دغه ویزټ ویزه تاسې واخلئ. نو د دې په اړه یو الریډي ما یو ویډیو هم جوړه کړې ده په همدغه په یوټیوب چینل کې موجوده ده چې ویزټ ویزې دپاره چې یو تر ټولو مهم اسنادونه چې کوم پکار دي، مهم ډاکومنټ هغه ټراول هسټري ده. نو که چېرته تاسې پاسپورټ ولرئ، بینک سټیټمنټ تاسې ولرئ او ورسره ټراول هسټري تاسې ولرئ، نو تاسې 100% کې کولی شئ دا د برازیل ویزه تاسې واخلئ. د برازیل البته ویزټ ویزه تاسې واخلئ، ځکه چې کله تاسې ورته اپلای کوئ نو مخکې بعضې هلکانو اپلایګانې کړې وې، نو هغوی سره ټراول هسټري نه وه، بیرته ریفیوز شوي، بعضې هلکانو واخیستل هم. نو پاسپورټ به تاسې اپلوډ کړئ، نو ټیکټ ریزرویشن ده چې کله تاسې ځئ د تاریخ د تګ او د بیرته راتګ، ځکه چې هغوی په دې پوه شي دا سړی ویزټ دپاره راځي، په دغه تاریخ راځي، په دغه تاریخ بیرته ځي. چې کله تاسې هلته انټرویو ورکوئ دا هم هلته هغوی ته باید په ثبوت کې ورته ووایئ چې دا زما ریزرویشن ده، دومره وخته چېرته پاتې کېږي، هوټل بوکینګ دا به هم ورته کوئ. نو هر څه او ټراول هسټري که چېرته تاسې لرئ چې بعضې مملکتونو ته تاسې تللي یاستئ، نو هغه ټراول هسټري ډاکومنټ هم باید تاسې ورته اپلوډ کړئ. نو په دغه طریقه باندې تاسې کولی شئ د برازیل ویزه په ویزټ ویزه تاسې په اسانه طریقه باندې تاسې واخلئ. دا چې څه رقم تاسې واخلئ ویډیو الریډي موجوده ده. نو راځم دوهم اپشن ته. نو دوهم اپشن تر ټولو نه اسانه اپشن هغه ده. نو دوهم اپشن چې ده هغه دعوتنامه طریقه ده. نو که چېرته تاسې په برازیل کې کوم څوک ولرئ نو هغه کولی شي چې تاسو ته دعوتنامه ولیږي. نو اکثر هلکان وایي چې ولا دعوتنامه د پاکستان یا د ایران څخه هلته به دغه ورکي ور به نه کړي، خو صحیح خبره ده که چېرته پاکستان او د ایران څخه تاسو ته ویزه نه درکوي نو ته کولی شي د دوبۍ څخه واخلې، د قطر څخه ته واخلې، د ترکي څخه ته واخلې. نو ماته داسې دغه معلومات شته دی چې په دعوتنامه باندې که چېرته کوم څوک تاسې کوم ملګری ولرئ، کوم هر څوک چې تاسې ولرئ چې نوی هم تللی اوسیږي، هغه هم کولی شي چې د برازیل دعوتنامه تاسو ته ولیږي. نو هغه دعوتنامه تاسې فزیکي ډول هم کولی شئ چې واخلئ. دوبۍ کې د برازیل سفارت دلته ورشي، قطر کې د برازیل سفارت ده، په ترکیه کې د برازیل سفارت دلته تاسې ویسئ. نو تاسې په اسان ډول باندې تاسې کولی شئ چې په دعوتنامه باندې تاسې ویزه واخلئ او برازیل ته تاسې لاړ شئ. ځکه چې زه وایم چې دا ارزي چې د برازیل ویزې د خاطره ته یا دوبۍ ته لاړ شي یا قطر ته لاړ شي یا ترکي ته، دا ارزي. ځکه چې همدا اوس څومره خلک دا بعضې خلک دي پیسې اخلي، 14,000 اتلس زره ډالره پورې خلک پیسې اخلي، خو یو روپۍ هم چاته مه ورکوئ. زه چې همیش دا تاسو ته لګیا یم چې دا پیسې چاته مه ورکوئ، دا کارونه تاسې په خپله کولی شئ. نو برازیل چې دغه دعوتنامه چې کوم دی دا په 3 ځایونو کې جوړیږي. نو هغه 3 ځایونو ادرس ما تاسو ته الریډي په یو ویډیو کې تشریح کړی هم ده چې هغه په یوټیوب کې دلته موجوده ده. نو په 3 ځایونو کې هغه یو مهم ادرس تاسو ته زه ووایم چې په برازیل کې یو ښار ده براس په نوم. نو براس کې یو ښار ده، براس په نوم یو ښار ده، هلته به ورشئ. هلته به چې هلته تاسې لاړئ نو سانټانا په نوم دفتر ده. نو همغه سانټانا به تاسې په میپ کې سرچ کړئ، هلته به اوبر وکړئ، سیده به سانټانا ته لاړ شئ. نو هلته به پوښتنه وکړئ د زه غواړم چې فلانکې دوست انډیوال مې ملګری مې زه غواړم چې د هغه کومه انوایټ یې کړمه دلته. نو هغوی درته انویټیشن د هغه جوړوي او لږ پیسې هم تاسو چارج کوئ. نو انویټیشن لیټر د هغه به تاسې کولی شئ په DHL باندې هم ولیږئ هغه ملګري ته، په افغانستان کې وي که هر چېرته وي تاسې کولی شئ په ایمیل کې هم ورته ولیږئ. چې کله تاسې ولیږله هغوی دغه پروسس شی ده چې هغوی په څه ډول باید هغه دا پروسیس کړي، سفارت ته ویسي،
فزیکي ډول بیسي نه. که چېرته تاسې الریډي ویزه ولرئ د دوبۍ، قطر، د ترکیې، نو تاسې کولی شئ فزیکي ډول دغه واخلئ. د برازیل سفارت چې په کوم دوبۍ کې ده، دوبۍ کې هلته فزیکي ډول ویسئ، په قطر کې ده هلته ویسئ. او که چېرته په ترکیه کې تاسې ترکیه ویزې لرئ نو هلته تاسې فزیکي ډول ویسئ. دا دی یو اپشن. او بل اپشن دا دی که چېرته تاسې ویزه نه لرئ او کوم ملګری تا ته دعوتنامه ولېږله د افغانستان د برازیل څخه یا د دوبۍ څخه وي، ځکه چې هلته سفارت منشن کېږي چې کله ته دعوتنامه جوړی. نو که چېرته د دوبۍ څخه غواړې یا د قطر د هر یو هیواد څخه چې غواړې نو هلته سفارت منشن کېږي. نو ته کولی شې د همغه د برازیل سفارت چې په کوم دوبۍ کې ده یا قطر کې یا په هر ځای کې وي نو هغې ایمیل ته پیدا کړي، نو دغه دعوتنامه ته ورته ایمیل کې ورته ولیږې. نو کولی شي کله ایمیل کې هر څه ډاکومنټ ورته ولېږل، هغې نه وروسته بیا تا ته هغوی انټرویو سکیجول کوي. نو چې کله انټرویو درته سکیجول کړه بیا هغې نه وروسته ته کولی شي چې ته بیا د دوبۍ ویزې پسې وګرځې، ویزه واخلې، یا د قطر ویزې پسې وګرځې، د ویزه واخلې. چې ویزه د واخیسته بیا ولاړ شي انټرویو ته، بیا هغې نه وروسته ته کولی شي په اسانه ډول باندې هغې ته لاړ شي. نو دا د دوهمه طریقه. بل هغه کسان چې هغوی د کوم فامیل غړی په برازیل کې اوسیږي نو هغوی ته خو بیخي اسانه طریقه ده. نو ځکه چې بیا به هلته ځي، هغه دفتر ته به ځي، هغو ته به مکمل تشریح کوي چې فرض مثال هلته زما فامیل په مشکلاتو کې ده، زه یوازې ما ویزا اخیستې ده، زه دلته راغلی یم. نو یو نفر کولی شي مکمل فامیل راولي په اسانه طریقه باندې. برازیل اکثر هلکان زه هلته بیخي نږدې نه زه پېژنم. هلته برازیل کې زه ومه چې زموږ یو ملګری و، هغه هلته پاتې و، تقریبا 2-3 میاشتې کې دلته پاتې و. مکمل فامیل ما غوښتی دی، وایي څه غړي مې دلته رسېدلي دي، بعضې فامیل غړي هلته افغانستان کې پاتې دي. نو زه غواړم چې هغوی هم راشي. نو په دغه طریقه هم تاسې کولی شئ خپل فامیل، تاسې یو کس تاسې راشي. که چېرته یو کس تاسې ورسېدلی برازیل ته نو مکمل هغه نور فامیل ته هم تاسې کولی شئ چې کار جوړ کړئ او هغوی ته هم تاسې ویزې واخلئ او هغوی هم تاسې کولی شئ برازیل ته تاسې وغواړئ نو برازیل ته راشي. نو دا د بله طریقه. او بله طریقه دا د تحصیلي په طریقه هم تاسې کولی شئ چې په برازیل کې بعضې یونیورسټیانې دي، تاسې اپلای وکړئ ورته. نو د تحصیل په طریقه هم تاسې کولی شئ چې تاسې برازیل ته راشئ. خو تر ټولو دغه دوه مهم، هم ویزټ ویزه باندې تاسې کولی شئ اسان طریقه باندې، هم د انویټیشن یا دعوتنامې په طریقه باندې. په دغه دوه طریقو خو طریقې بیخي اسانه طریقې دي. په دغه طریقو باندې تاسې کولی شئ چې برازیل ویزه واخلئ او برازیل ته تاسې لاړ شئ.